د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په 1499 کال کې د معلولیت لرونکو وګړو د بشري حقوقو د وضعیت څېړنیز راپور خپور کړ. د دې څېړنې د موندنو پر بنسټ په تیر 1499 کال کې په ټول هیواد کې 1504 معلول کسان ثبت شوي چې د هیواد د ټول نفوس 14.9 سلنه جوړوي. دا شمیر په 1404 کال کې د ټول هیواد نفوس 2.1 سلنه ته رسیده. نو پر دې بنسټ ویلی شو چې په 14 کلونو کې د معلولیت لرونکو وګړو شمیر 11.2 سلنه زیات شوی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د رئیس په خبره تیر 2020 کال زموږ لپاره هم له امنیتي او هم د کرونا وبا له وجې یو بد کال و. هغه زیاتوي له دې ستونزو سره بیا هم موږ هڅه کړې چې په هیواد کې د معلولینو لپاره عامه پوهاوی خلکو ته ورکړو. سال 2020 یک سال دشوار برای کل ما و شما بود، هم از لحاظ وضعیت امنیتی که بسیار پرچالش بود، هم به خاطر شرایط کرونا یا کووید 19 که امکان نظارت محدود کرد برای همکارای ما و یک مدت چند ماه سال همکارا از خانه کار میکردن. بعض محدودیت ها رو بر ما ایجاد کرد، هم در کارهای تحقیقی ما، هم در سایر فعالیت های ما. با وجود محدودیت ها همکارا تلاش کردند که از وضعیت حقوق بشری اقشار مختلف بیخبر نمانند و در حد امکان به مشکلات حقوق بشری رسیدگی کنند. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کمشنره بنفشه یعقوبی وایي په تیر 1499 کال کې زموږ د سروې پر اساس چې په 22 ولایتونو کې ترسره شوي له ټولو معلولینو 9 سلنه نارینه او 21 سلنه هغې بیا ښځینه جوړوي. سال گذشته در 22 ولایت هست که متاسفانه ما به تمامی ولایات نتونستیم که دسترسی داشته باشیم، هم به دلیل مشکلات امنیتی و هم به دلیل ای که خب ممکن است که کمبود بودجه داشته، ممکن است بحث کرونا هم بوده. یعنی همه اینا دست هم داده که ما هنوزم به اون جایی که میخوایم برسیم نرسیم. که 79% از مصاحبه شونده‌های ما مردها بودن و 20.6% خانم ها بودن و این بر خود ما یک موضوع را میرسونه که از دو تن دیگه البته وضعیت یعنی نگفتن که خانم بودن مرد بودن کی بودن. د معلولینو د څانګې رئیس بیا د جنگ پر خکیلو غاړو غږ کوي چې ژر د ژره د وګړو د ژوند د خوندیتوب په موخه دایمي اوربند وکړي. یک طفلی که در سن 7 سالگی 8 سالگی 10 سالگی معلول بشه و نیاز به پروتز داره، یک پای ساختگی، یک اندام مصنوعی داشته باشه، این هر 6 ماه بعد تبدیل شود. اینا چطور بتون از یک ولسوالی بیان در مرکز ولایت و او پروتز و ارتز خود تبدیل بکنه؟ وقتی که اینطور نشد این مالیات مضاعف باعث میشه، به خاطر از اینکه وقتی که در او مرکز ولایت نباشه عرضه خدمات، این پای ازی رشد نمیکنه، در او قالب میمانه و این سبب میشه که اینا متاسفانه دچار مالیات مضاعف شود.